وبارك وسلم وصل عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشا. مسلمانان ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق دي طاعات او دي عبادات ورته نصیب کړي. دا لا تنكحوا ما نكح آباؤكم دا یو بل حکم الله تبارک وتعالى ذکر کوي د زنانو پورې متعلق ده. دین مخکې د آدم علیه السلام نه الی یومنا هذا تر دې ورځې پورې دوه شیا کې هیڅ تغییر او تبديل نه راغلی، بلکې دا به وي تر آخرت او جنت پورې به دا مسله رسیږي. یو د ایمان مسله چې د حضرت آدم علیه السلام نه الی یومنا هذا تر جنت پورې به ایمان وي، او بیم د نکاح مسله د آدم علیه السلام نه تر دې او بیا تر مرنا تر قیامت جنت کې شی نکاح تر دې آدم علیه السلام نه تر جنت پورې جاری دي او جاری به وي. یو دا مسله لاره دغلطه درې قسم محرمات الله ذکر کړي. یو محرمات نسبی د نسب نه کوم محرمات دي، بل د مصاهرات سرګنۍ مونږ ورته وي، چا خور واده کې او چا ته خور ورکی بجنه کوم حرمت پیدا کیږي غم بیانې، او بل د رضا د تی ورکولو نه کوم محرمات پیدا کیږي. الله دا درې قسم محرمات د ذکر کړي دي. د دې شان نزول دا و د دغه آیات لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. جاهلیت کې رسم رواج دا و چې پلار به مرسو نو مېره به زوی نکاح کولای سره، مېره خو مور وي خو د پلار موضوع وي، یعنی پلار سره عقد نکاح کړي د خو سلبي زوی نه وي خو د بلی مور نه وي او دای مېره وي، یعنی مېره به په نکاح کوله. دا مسله روانه و تر رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مسله راغله چې خلک خپل مېری نکاح کوي او مېری دا مېری یعنی د مورګانو شقوم وکړه رسول الله ته چې موږ دا بنزیان ورته غالب یعنی زوی دی بلی مور نه وې دا خو موږ سره نکاحګانې کوي. بهر حال الله تبارک وتعالى دا آیاتونه نازل کړل د اعلان وکړه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. تاسو منکاح کوي ما هغه خزي نکح آباؤكم چې په نکاح کړي تاسو پلارانو من النساء. دا بیان د ماده د خزونه اوس هغه مخکې چې نکاح کړل شوی دي و هغه به څنګه کې نکاح خو به پس خسي خو ګناه خو راغله بیا خو ګناه خو سوي علاوه لیکن ما قد سلف فانه لا مؤاخذه علی. چې کوم مخکې تیر شوی دي په غبانه مؤاخذه نشته، یعنی گرفتاری نشته ده، بس هغه د حکم نه مخکې تیر شوی دي. چا چې خپل مېریګانې نکاح کړي دي خیر ده هغه ګناه ورته نشته ده. اوس به دینه بعد نه نکاح کوي، کچا نکاح کړي هغه به ختمي یا نکاح به ختمي. مسله واضحه شوه کړه. لنډه خبره دا ده چې کله عقد نکاح مور سره یعنی پلار عقد نکاح چا خزه سره کړی نو زوی نشي کولای چې منکوحه الاب د پلار منکوحه په نکاح واخلي. زوی باندې خپل مېره او مور حرام دي کنه، دا موږ تاسو عرف عادت کړه خلاص حرام. دیم دا مسله قرآن خو له وضاحت کو خدته بل مسله ده مهمه. دا نکاح خپل لغوي معنا څوک وای دا حقیقت ته په عقد کې مجاز د قوت کې، او څوک نه حقیقت ته په قوت کې مجاز د په عقد کې. ان شاء الله تاسو په پوښتنه سي زده سي په الفاظ ادا کما. نکاح هم لغتن معنا دی وتم راځي نکاح ټکه نون کاف حي، او عقد معنا هم کیږي. نو چې سګوري چې زدا معنا کوم څنګه کوم لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. علاوه تاسو منی کا کوي هغه کزي نکاح آباؤكم چې عقد کړی دا نکاح کړی دا پلاران تاسو. اکتا خبره چې کوم پلار زموږ تاسو پلارون چې چا سره نکاح کړی وي یا به مېری وي یا به مور وي
نه نکاح کو خو کدا بل مسله پر واخلو دا نکاح لغت کې وته تو ویل کیږي وته حکم پیژنه یعنی جما معنا د زنا دا معنا دغه تو ویل کیږي چې خځې سره دخول سره وکي نو بیا د څه معنا راځي لا تنكحوا ما نكح اباؤكم تاسو منی کا کوي هغه خځې نکاح اباؤكم چې وته کړی وی پلاران او تاسو یعنی تاسو پلاران ور سره وته او دخول او جما کړی وي هغه سره نکاح مکوي حق یو پلار لګیدلې یو خځې سره زنا کړی دا د مزنی نکاح څنګه وکړو اوس ان شاء الله به پوه شو دی یو پلار لګیدلې د یو خځې سره جما کړی دا زنا کړی دا یا په شبهه باندې جما کړی دا یا ملک یمینی مونږ ورته وایو مختلف صورتونه راځي زه مونږ بزنا یاد یو پلار لګیدل دی وی خزي سره جما کړی دا زنا دی وجه نه زنا ور سره کړی دا آیا دا د زوی د مزنی نکاح کوي سی او کني سی نکاح کوله دا کوم مسله راغله کنه ما ته مسلې ته وګسي د احناف مسلک باندې پزنا سره مصاهرت راځي یعنی پزنا سره سرګنۍ ثابتيږي یعنی که سره په حلال چا سره نکاح وکي چې څومره محرمات په حلال نکاح نه پیدا کیږي دومره د زنا نه هم پیدا کیږي ایره ان شاء الله که سره یو بیا مو چې دا مسله واضح شي کله تاسو مسلې کې خپل شک بیا مو بیانوي د ماده ادرس نه تاسو مسلې ما نه پوښتنه وکړئ غنباد بیا بیانوي خلکو ته باز خلک مشوش شي په مسله کې واوري چې سره په حلال نکاح وکي نو دغه مور سره یا مېری سره د زوی نکاح کوي نو کپلار ولګي دا یو خزي سره زنا وکړه دغه مزنی سره موږ ورته موضوعه الاب وي د پلار موضوعه جماع ورسره سوي زوی ورسره نکاح نشي کولای دا حرام مثلا ان شاء الله به پوښتنه نو کله تا وخت مسله دا زناکار یو سړی چې خپل چا سره واده وکي په حلال نکاح د دې خزي مور سره نکاح کوي چې دا خپل دا نکاح کوونکی چې کیږي خواږي سم نکاح جایز ده نو کزنا چا وکړه د مزنی مور سره دا سړی نکاح نشي کولای اوس ان شاء الله په پیږي کزنا چا وکړه ها د مزنی د زناکاری خزي مور سره څوک نکاح نشي کولای حرام ده راځي یو سړی اسی تاسو د پوهې لپاره دا خبره کوم یو سړی ولګي د چا سره نکاح وکړه د دې منکوحي خور سره نکاح کولای شي ولی خینه ورته وي خینه ده کنه جمع بین الاختین خو قرآن حرام کړی د اوس راځي سبا جمع بین الاختین څه کړي حرام ده نو د مزنی لور سره نکاح نشي کولای د ځای کوم مسله واضح شولې د زناکار سړی د مزنی لور سره نکاح نشي کولای کچې ته نکاح وکړه ابدا مؤبدا پزنا لګیا ده سړی زما په خبره کوم راځي دا مزنی چې چا سره زنا کړي دا خو زوی بم لري به نو د زانی مور سره نکاح نشي کولای ولې هغه نه راغله کنه زما بیا چا سر نه خلاصي یو بل سره پټنه وکړي نور بندو چې تاسو مشوش کیږي مسله کې یو سړی ولګي دا چا سره زنا وکړه د مزنی زناکار کزي زوی ده هغه د زانی ها مور سره نکاح نشي کولای لور سره نکاح نشي کولای ولې خور ده زه ان شاء الله څنګه دماغ په اخلاص یعنی پزنا سره هم حرمت مصاهرت راځي کچیرته چاوي نه سند جانو هغه د شوافی او مسلک خو شوافی پزنا سره حرمت مصاهرت نه ثابت تاسو دا کتابونه وګورئ د احناف هو د مسن هم حرمت ثابت وخلکو چې سړی به شهوتین وکذا مسکی اوس به شهوتین مسکیدل د خزي څنګه دي نو هغه د دې خبرې نه دي هم مشکلات پیدا کیږي احتیاط کول دي خبرې کې پکار دي چې ابدان سره پزما وخت اخته نشي یو خزي سره د چیرته لوبي کړی دي شهوتن سره کړی نه ده اوس ورځي هغه خزي سره چې مخکې لوبي ور سره کړی دي په شهوت سره
او بیا یا خور لوري نکاح کوي یا مور نکاح کوي وخلکو دي کې احتیاط وکړي عالم نه پوښتنه وکړي یاره ان شاء الله دومره مسله بس صحیح شوه نو دې پزنا سره هم حرمت راځي دي مسلې ده نو الله تبارک وتعالى ډېره خبره وکړه لا تنكحوا ما نكح اباؤكم تاسو منی کا کوي هغه خزي چې نکاح کړی تاسو پلارانو که حق دې صحیح نکاح کړی وي هم نسو نکاح کول هغه خزي نور به پوکړي اسي کدا سړی لګیدل به شبهاتین خطاان چا سره زنا کړی دا غلطیات نه سوي دا په شبهه سره څنګه وی هغه پلاني کوټه کې جاله خزه د ورزا دای ورغه هغه پردي خزه و په شبهه سره خلونه پیژندله د شبهاتین جما ور سره وکړل دغه کزه مار څه حرام شو دا شبهه ده ملک یمینی هغه اوس نشته ده خو په هر صورت باندې چې سړی کزه سره جما وکړل جما که په حلالي که په حرامي وخلق حرمت زیږوي بس نور بیا څه پويږي و باندې جزئیات راځي خجناب د مسله کې جزئیات راځي نو علاوه لا تنكحوا ما نكح اباؤكم تاسو منی کا کوي هغه کزي چې نکاح کړی تاسو پلارانو من النساء دکزنا الا ما قد سلف فانه لا مؤاخذه عليه قانون نمخکي هغه معاف دي چې کوم قانون نمخکي دا قران حکم چې نو راغلی خیر ده زکات او شراب هم جایز زناګانی کېدلې حدود نو نافذوي نو علاوه فانه الا ما قد سلف خیر واوري دا خپل اقارب سره نکاح کول چې حرام نو زنا خدا کن دا زنا ده خدا دا اقبح المعاصي ده یو لنډه خبر ده پردی خزي سره زنا ده یو خپل سره لکه اوس مور سره کې دا خپل ده خور سره کې دا خپل ده ان شاء الله پوهیږي دې زنا او د اجنبي خزي زنا فرق لري پردی خزي سره زنا طبعا طبيعت منی خپل خور سره مور سره طبيعت ابن منی یو مسله لاله بل دا چې زنا خپل ګناه کبیره ده پردی خزي سره زنا ګناه کبیره ده او پدې کې ترد صله رحمیم ده او پردی خزي سره بیا ترد صله رحمیم ده ان شاء الله په کوی شوی ګور خپل اقارب سره چې څوک ناروا عقدونه وکي عقد فاسد وکي نو دا مشکلات په کې ګناهونه پیدا کیږي ورسره په حدیث کې دا مسلې راځي ګناه در ګناه راځي نو علاوه انه دغنک کان فاحشه دا فاحشیت اقبح المعاصي قبحترین ګناه دغه دا چې سړی مور سره نکاح کوي خور سره نکاح کوي اقارب کې زناګان کوي دا اقبحترین ګناه ده ومقتا وبغضا عند الله د خدای عناد بغض عداوت غصه تاسو مکه مثال ورکو دا څوک برداشت کوي چې ته یو چا زنانه سره لګیا وسی غواغه د درته ګوري دا طبيعت برداشت کوي یو خنزیر برداشت کوي تاسو ګوري خنزیر په ټول حیواناتو کې ذلیل ترین حیوان ذکر لا دوی وساء سبیلا د اشاره د تبعیق بحتا دا خو راکړي سړی مزاج منی یعنی دومره به تفاوت انسان خوندم نه کې علاوه وساء سبيلا ډیر بدل راده سبيل من يفعلوا چې دا کار څوک دا طبعا هم کنه ده دام الله یوم حرمات ذکر کړ بل محرمات کې الله دا ذکر کړي حرمت علیکم امهاتکم حرام کړل شي تاسو باندې مورګان دا مور چې دا اطلاق اتل په اصل باندې کوي مور اصل ته ویل کېږي ام الارض یعنی ما اصل حرام د پتا سو باندې اصول نو ادیم حرام ده نیام حرام ده نیا دوه قسمه ده جده مونږ ورته یو جده صحیحه ده یو جده فاسده ده د پلار مورم حرام ده د ادیم مورم حرام ده چې جده فاسده ده امدا صفات ذات څومره مرتبه راځي ده حرام دي وحرمت علیکم امهاتکم لا حرام کړی شوی پتا سو باندې مورګان یعنی اصول در باندې حرام دي اصول کا قریب او کا بعید بعید دا معنی څومره پورته زی دا په انسان حرام دي یعنی غر نیا هم په کړوسی باندې حرام ان شاء الله سره کوی شو وبناتکم لورګان پتا سو دا بناتکم نه مراد فروع واخلي لورم حرام ده دی لورم حرام ده دی زوی لورم حرام ده دی لورم حرام ده سو ورزکته و ان سفرنا چې څومره کته ورزي ده حرام
کړوسی ورته وي څه ورته وي دا موږ تاسو پښتو کې دا ټول په نیکو باندې په ټول حرام دي بنات نه مراد دغه واخواتکم دا تر اوسه پورې الله تبارک هغه محرمات ذکر کول چې پاس لاندې وي موږ اصول فروع ورته وي اوس اطراف تعالی لاړ دسم حرام دی الله وي واخواتکم خورګانې پتا سو حرام دي درې قسمه خورګانې دي یو خور دی ابا او جاجي دواړو نه بل خور دی پلار نه وي بل خور دی اجي نه دا درې وړه قسمه خورګانې حرام دي پسړي باندې زما په خبره پوښي دې ته موږ دا اطراف قریبه ورته ویل کیږي خور خو ویل کیږي د پلار جز تکنه خور هغه ته چې د پلار او اجي نه پیدا دي ته اطراف د اصول قریبه ورته اطراف قریبه دي یو د نکاح اطراف دي د پلار خورم حرامه ده موږ ورته ترور وای او د ادي خورم حرامه ده ورته خالا وای پرښه کنه د پلار خور ته موږ څه وای عامه ورته ویل کیږي په عربي کې ترور ورته ویل کیږي په پښتو کې د ادي خور ته خالا ویل کیږي عربي کې نور خبر ټکمات په پښتو راځي څنګه ته خالا ورته وای غالب خالا په عربي کې مو ها دغه تم ترور وای زه سیدا وعماتكم علاوه حرام کړي په تاسو باندې ترورګانی وخالاتكم خلاګان در باندې حرام سمي اوس کدا خلاګان اطراف دي خو اطراف دي اصول بعیده ودي یعنی د پلار خويندې هم د سبرازي پلار خويندې یا دي خويندې دام حرام اوس لار اجزا دي فروع ته موږ تاسو ورونه لرو بیا ورونه خو لورګان لري د موږ تاسو خورزي راځي وبنات الاخ حرام دي پتا سو باندې لورګان دي ورور پورته عام دي نه کدا ورور ابن اومن د مور پلار نوي یا د پلار نوي یا د مور نوي د دې چې څومره لورګان راځي په حرام دي ولې وريریم دي ان شاء الله به پوي زره وبنات الاخت خور وی کنه دغه لورګان وي موږ تاسو خورزي راځي کنه کدا خور د مور پلار دواړو نوي یا د پلار نوي یا د مور نوي د دې چې څومره لورګان دي مونږ باندې حرام دي ولې خورزيګان دي ان شاء الله پښتون د څه ده وامهاتكم التي ارضعناكم ز ان شاء الله سبب دي امهات د رضا مسله کوم ځکه د رضا ته ورګړسم یعنی هغه محرمات الله ذکر کوي چې دي تی ورکول نه پیدا کیږي لږه په دې باندې به بحث کوو چې موږ تاسو عرف عادت کې دا تی ورکول دا د سي محتم بشامه ده کله ورکوي سي بغیر اجازه خولنا چې وري کې پایلې چې شې دي مشکلات څومره دي قران ورته اصول کې اشاره کړی دا زبلک بیان کوم سباته واخر دعوانا الحمد لله یا الله دا مجلس کفاره د سیئات وګرځي الله زموږ ټول صغائر کبایر ګناهونه معاف الله دې مجلس ټول مقاصد شرع مو سره پوره وګرځي باقي عمر کې مو ټول دیني خدمت وکړي یا الله حکم قول په استار زو خدای مو ټول تطبیق مزید نشي الله ټول حرکات سکنات اقوال پر خدای استاد رضا لپاره وګرځي الله موږ عادت کو خدای تیر نه په عبادت کوو په بدل کې موږ ټول تخبل رضا لقال سر په دنیا او په آخرت کې نصیب دي فتنو دا وردا الله جديد سر فتنو ظالمانو موږ ټول ته نصیب وصلی الله تعالی